چې ښځه دې له ښځې سره یو ځای او نر دې له نر سره، دا دیموکراسي غواړي؟ دا دیموکراسي غواړي چې موږ نجونیکانې مکتب ته وغواړو، له هغې نه د سیکس هغه وسکه کې تقاضا تېر کوئ. ښځې د مکتب وایي د اسلام په چوکاټ کې، نه چې دفتر ته ځي د اوس ډله ورته ناستې ورته چې یا د نمبر راکړه او یا د ادرس راکړه یا د له وظیفې نه منفه کومه. دنیا په دې خبرې وکړه، د افغان په کلچر باندې خبرې وکړه چې ډېر بې غیرته خلک دي او بې ضمیرو افغانانو. تاسې سترګې نه لرئ؟ طالبانو ونیوله، هیڅ شی ضایع نشول. طالبانو غږ وکړ ټوپک او سلاوي ته یوسئ، نور دا د بیت المال دی، غرض مه پرې کوه. همداسې ځای په ځای وه. 15 دقیقې تېرې نه وې، د دولت تیارې راغللې، د جرلیز ولسوالي یې واخیسته بمبار دی کله. شفاخانه دی بمبار دی. پرون په کاپیسا کې په واده باندې بمبار کړی دی. یو متل دی وي چې ستن په ما لګېږي ځان مې درد کوي، او بل ته یې روژانه میخ نیولی هغه کوي په هغو باندې وایي چې هغه نه خوږېږي. دغه ملت په بمو لاندې پروت دی او په خپله باندې چغې وایي چې وایي عسکر یې ووژه. عسکر چې د ما کلي ته راځي ما وژني د امریکایانو سره یو ځای، زه څه ورسره وکړم؟ خو بیا هم د ورور ته وایم چې اوس امریکایان لاړل، او بې عقله، اوس ساده او لوده وروره. واشنګټن ته په وردګ او په کابل او په هغه جلال آباد او په ننګرهار کې راته ساتي. داسې چې خوند درکوي خو ورشه واشنګټن په واشنګټن کې وساته. بس ورکه د خبرې پرېږدئ، عزتین راشئ ورونو ته سمې خبرې وکړئ. په خپل هم جنګ ته زړه کېږي، ولاړ شئ په اول خط کې وجنګېږئ. ناست روزانه په اروپا کې ډوډۍ مفته در رسېږي، سوسیال وهئ، همدغه چیغ وایي چې سور سلام دی عسکر ته. عسکر دونه بې عقل نه ده زیاتي. هره ورځ 80 نفره 100 نفره راځي د خپلو ورونو سره یو ځای کېږي. هغه تاسو دغه کارونه کوئ. موږ خو دغه اور ته پکه نه وهو، تیل نه پې چپه کوو. ګوره شاهین صاحب ته ماته ورور وې او برعکس ماته پیغور راکې، ماته د تسلیمېدو دپاره کمپین کې دا تسلیمي نه ده. ډاکټر صاحب محترم یوه دقیقه مایک نه خلاص. دا ګوره کمپاین نه دی، دا تسلیمي نه ده، دا د تا ژوند ژغورل دي. زه چې تا ته وایم ما ته مه تسلیمېږه، خپلې خور مور پلار ته دې تسلیم شه. مجدي کې ژوند د ما په لاس کې نه دی، ژوند د الله په لاس کې دی. ساده کېږي مایک مه خلاصوه. زه وګوره څونه په احترام دې راجګوم، که ښکته کوم دې څه دې کوم. داسې شل دی ژوند د الله درکړی، زور دې مځکه اخلي، هوا د الله تنفس کوي، هر څه د الله تعالی درکړي دي. اما یو شی درته وایم چې ته د ما ژوند مه اخله، راشه د ما سره که نه یو ځای کېږي د خپل فامیل سره د یو ځای شه. مور بله ورځ چې ته د منځه لاړ شئ تا ښځه کونډېږي، تا زوی بې پلاره کېږي. زه دغه چیغې درته وایم که چیرې تا مسله د خدمت د وطن یي، ته کولی شې په بل نظام کې هم د دغه وطن خدمت وکړي، د بل رئیس جمهور ته لاس لاندې هم خدمت. غوږ ونیسه، مایک مه خلاصوه، مه خلاصوه. هېڅ پوښتنه نه، یو سوال دی ځواب شه، مه خلاصوه مایک دی، مه خلاصوه مایک دی، مه خلاصوه ایسته کوم دی. نو که چیرې د تا مسله د خدمت د وطني، وطن څوک نه دست کوي. مهرباني هر وخت او هر شرایطو کې د هر چا ته بیرغ لاندې ته پاچاهغه کړی خدمت کړی، راشه د خپل اسلام ته بیرغ لاندې خدمت وکړه، راشه د خپل وطندار ته لاس لاندې خدمت وکړه، نه د سکاټ میلر. او که چیرې د تا مسله د خدمت د وطن نه د دین نه وي، مسله د نیویارک او واشنګټن وي، بیا نو ضرورت د ورته نشته چې ته ما ته وایې چې زه څوک یم او څوک یم. زه دغه چیغې وایم، زه مسله د تسلیمي نه ده، هېڅ مه راته تسلیموې. زه تا څه کوم؟ تا ډوډۍ خوره، ورشه په خپل کور کې د ډوډۍ وخورې چې ژوندی پاتې شي. زه خو دا خبرې کوم. مایک دې مه خلاصوئ، نور ورونو نوبت یې مه کوه دا رقم. ښه را بشو د ورور خو وغه څوک چې غېږېدلی ابو ایسته کړمه. السلام علیکم محترم همت صاحب، مهرباني وکړئ مایک هم خلاص کړئ. مبین صاحب شته دی، خوند اینترنت یې سم وي وبغږېږي، اب هم ځواب درکړي سوال ته دی. همت وروره نه غږېږي، چې نه غږېږي زه به دې ایسته کړم ورونه څه رقم وکړم. زه خو د مایک نشم خلاصولی. ښه دا نه غږېږي. را به شمه امین امین. خبرې د جیب کې واچم، نوبت دی د هر نفر په نوبت کې هم سوال کې هم ځواب ولې دست کې. امین صاحب مهرباني وکړه. امین صاحب تاسو انټرنټ ضعیف دی، غږ هم نشته دی، دروغ نه درته وایم، انټرنټ هم. مبارک صاحب سلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شاهین صاحب ته جنرال صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړم.
په زړه پورې موضوع مو راخیستې ده. غرب روزل شوي او ټامیان فلبرایټان چې په غرب کې د عاشۍ او عشرتۍ ژوند تېروي، دلته جګړې اور ته لمن وهي. موږ د جګړې اور ته لمن نه وهو. موږ غواړو چې د افغانستان کې دا د وینو بهیر ودرېږي. د سولې دپاره مو لومړیتوب ورکړی دی. دا چې دوی په شمال کې ملیشه سازي کوي، بابله ورځ راپور پې خپور شو، هغه غله ډاکوان رهزنان هغه شرابیان نشیان د کابل ګوډاګۍ ادارې د خپل بقا په خاطر باندې په شمال کې ملیشه سازي کوي. په ډېرې بخښنې سره د خپلو خبرو دغه لغات لږ سنجوئ. ډاکټر صاحب ګوره که ما سره ته د پښتو په قاموس کې خبرې کوم زه درته تیار آماده یم. الحمدلله ګوره دلته موږ یو څو کسه ناست دي. ډاکټره زه دې پېژنم که په پښتو ژبه کې را سره هم درته تیار او آماده یم انشاءالله تعالی چې ډېر داسې کسان چې د ستا په شان نور هم دي. موږ د پښتو ژبې دپاره مبارزه کړې، د دین دپاره مو هم کړې ده، په هر ډګر کې مبارزې ته چمتو. ډاکټر صاحب یوه دقیقه د خدای دپاره څه رقم انسان یې چې راپورټ ماشوم غوندې مه کوه داسې مه خلاصوه غوندې. ما خپلو خبرو ته پرېږده چې زه خپلې خبرې وکړم. مهرباني د غرب غلامان او فلبرایټان او ټامیان ورته ځکه وایم چې 20 کاله د صلیبي یرغلګرو د چتر لاندې د افغانستان مسلمان مجاهد ولس بمبار کړ. 20 کاله زه د پنجابي په نوم ووژلم. 20 کاله زما کور جومات زما مدرسه بمبار کړې. څنګه ورته د صلیب غلام ونه وایم؟ څنګه د صلیبي یرغلګرو غلام ورته ونه وایم؟ څوک ورته وایم؟ وطن ساتونکي ورته وایم. دا وطن ساتونکي دي چې ما نه د امریکایانو او د برطانویانو قطار مخکې ورور د اخره پورې ورور زه په خپل سرک کې وبکه مبارزه ښکته میکو نشي نشي افت دی خبرو د کلام نشي مراتبلی بنان ذریعه درتم په د باندې یو شت صدق کې یا ماشوم ده او یا خدای ناخواسته داسې به فکر وکم چې نشه ده. ما خشل ورته وای مهرباني مبارزه مګر ډاکټر وودکا دی دا کنه ډاکټر وودکا نه ته ګیله موږ نه کوو. زه دا وایم هغه غولیدلي عسکر هغه زمونږ ورونه دي، هغه چې په کومه عقیده من دي. ډالري علماو د کابل د ډاکټر نجیب د وخت د شؤون اسلامي هغه عالمان چې د ډاکټر نجیب په وخت کې عسکر دي ته ترغیب کول چې تاسې د خپل وطن نه دفاع کوئ. حال دا چې د روس او د مسکو او د تاشکند او دوشنبې نه دفاع کوله. زه راځم دې خبرې ته چې هغه عسکر، هغه د ملي اردو عسکر، هغه ملي پولیس چې غولېدلي دي تر دې دمه پورې، هیله مو دا ده چې د واشنګټن او د نیویارک د ساتنې لپاره قرباني مو ورکوئ. راځئ د خپل وطن د آبادېدلو لپاره یو بل ته لاس ورکړو. ګوره د امریکایان به سبا د دې هېواد څخه ووځي، یو بل ته به سره مخامخ کېږو. ته به څنګه ماته چې زه به څنګه تا ته د یو افغان په صفت باندې وایم چې ته افغان یې؟ څنګه افغان یې چې 20 کاله دي د صلیبي یرغلګرو غلامي وکړو زما په وړاندې؟ دغه وردګ، دغه ننګرهار کې، دغه بدخشان کې، دغه فاریاب کې، دغه هلمند کې، دغه خوست، پکتیکا، کاپیسا، په دغه کې هغه خلکو ظلمونه وحشتونه کړي دي چې دا د واشنګټن او د نیویارک نه دي راغلي، بلکې د همدغه ځای اوسېدونکي وو چې په یو بل باندې وحشتونه وکړه. موږ د دې وحشتونو نه هم درته تېر یو. د دې 20 کلنې قربانۍ چې د صلیبي یرغلګرو په مقابل کې مو قرباني ورکړې ده، د هغه نه هم درته تېر یو. سوال درته کوو چې راشئ نور د موږ سره مه یو ځای کېږئ. الحمدلله ومنا د الله تعالی ډېر لوی احسان دی، خو په زرګونو مجاهدین چې دې ته آماده دي چې د جهاد او مبارزې دپاره خپل ځان نه قربان کړي. موږ اړتیا نه لرو چې د کابل ګوډاګۍ ادارې او اجیر عسکر دې راشي او زموږ د خاورې نه دفاع وکړي. خپلو کورنیو سره یو ځای شئ. د بګرام هوایي ډګر ساتنه مو کوله، سبا د بګرام هوایي ډګر نه هم وځي. مقابل کې مو قرباني ورکړې ده، د هغه نه هم درته تېر یو. سوال درته کوو چې راشئ نور ته موږ سره مه یو ځای کېږئ. الحمدلله ومنا د الله تعالی ډېر لوی احسان دی، خو په زرګونو مجاهدین چې دې ته آماده دي چې د جهاد او مبارزې دپاره خپل ځان نه قربان کړي. شاهین صاحب زما غږ لري؟
شاهین صاحب زما غږ شته؟ جنرال صاحب زما غږ اوري؟ بلې هو غږ دې شته. مننه. زما د ستاسې د سټوډیو د لارې نه په ټولو افغانانو دا غږ دی، راځئ دا خصومتونو ته د پای ټکی کېږدو، راځئ د خپل هیواد دین او اسلام په خاطر باندې سره یو ځای شو، د نورو د پردیو ګټو دپاره یو بل سره ونه وژنو، د پردیو ګټې موږ دپاره ګټې نه کوي. راځئ د یو بل ته د ورورولۍ لاس ورکړو، یو بل ته د ورورولۍ لاس ورکړو، دا هیواد د آبادېدلو دپاره کار وکړو، نه د هیواد د ورانولو دپاره. پردي یرغلګر د دې هیواد څخه د ویستلو په ما باندې حق نه دی. دا په ټول په هر افغان مسلمان باندې دا حق دی چې د پردیو یرغلګرو په وړاندې مبارزه وکړي او دا پردي د هیواد څخه وشړي. دا شین سترګي زمونږ همرنګه نه دي، دا زمونږ هم دینه نه دي، دا زمونږ هم مسلکه نه دي. د دیو د شړلو دپاره یوازې مسؤلیت د طالب نه دی، د هر افغان مسؤلیت دی چې پردی ګوډاګی د خپل هیواد څخه وشړي. راځئ د خپل هیواد د آبادېدلو دپاره مټې روانغاړو. زمونږ هیواد 42 کاله کېږي چې د دوو سترو یرغلونو شاهد دی او د دې سترو یرغلونو عامل دا دی چې نن هم افغانان په نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسافرت ژوند تېروي. راځئ د دې مسافرت ژوند ته د پای ټکی کېږدو، یو بل ته د ورورولۍ لاس ورکړو. نور پردي باید ونه زغمو، پردي موږ نه جوړوي. تاسې د نړۍ تاریخ وګورئ که پردي هیوادونو پردي خلک جوړ کړي نو موږ به هم جوړ کړي. جاپان وګورئ، جاپانیانو آباد کړ. جرمني وګورئ، جرمنیانو جوړ کړ. تاجکستان تاجکانو جوړ کړ. ازبکستان ازبکانو جوړ کړ. ترکان ترکیه جوړه کړه. ایرانیانو ایران جوړ کړ. پردي خلک هیڅ چا دپاره په درد نه خوري. راځئ د خپل هیواد د آبادۍ، راځئ د خپل دین د سلامتیا دپاره یو بل ته سره لاسونه ورکړو او دا هیواد د بدبختیو څخه وژغورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. علاوه وکړه چې موږ غږ ولرئ ورونو مبارز صاحب ډېره زیاته مننه. واقعا هم چې هر ملک مغه خلک خپل ملک آبادوي، هیڅکله پردی کټه چې متل ده نیمو شپو ده تا سیاف هم یو څه امر مخکې پوه شه چې پردی کټ ته نیمو شپو ده، هغو تر اوسه پورې نه پوهېدو. را بشه دغه بل ورور احمد منصور صاحب سلام علیکم. منصور صاحب تاسو نت ضعیف دی لکه همیشه غوندې او مه خفه کېږئ، نت ضعیف دی علامه وساته. هغه محترم رحیم صاحب د تاسو نت هم ضعیف او بیا هم وګورئ څنګه ده. رحیم صاحب وغږیږئ. رحیم صاحب نت ضعیف دی. رحیم مبارکه نه کېږي، باوره که خبرې نه افاده کېږي. رابشو رحمان الله صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شاهین صاحب تا ته زما आवाज راځي؟ او د تا غږ سم دی. بله محترم شاهین صاحب تا ته او لوی مارشال صاحب ته د اسلامي امارت ټولو خادمانو کارکوونکو ته سلامونه ونکړي، هیلې احترامات وړاندې کوم. الله رب العالمین دې وکړي چې د صحت په جمو پټ وي. علامه وساته. نن والله انټرنیټ کې د غونډو ورونو ستونزه ده، بیا هم پر صورت باندې په اندازې کې کوشش صبري وروره غږ مشته دی موضوع په اړه څه لري؟ مهرباني صبر ایسه زما صحیح شو. محترم شاهین صاحب بله ستا موضوع چې کومه ده زما د سترګو په نظر لږ نه راځي، که ته لږ راته تکرار کړې خبرې. داسې ده چې اسکر جان ستا هغه وفادار بادار چې ته پرې نازېدلی هغو هم په میدان تنها پرېښولي، نو بهتره یې دغه ده چې زیاتې د خپل ولس سره، د خپلو خلکو سره، د خپل ملت سره، د خپلو ورونو سره ودرېږه.
دا نشي طالب سره د خپل فامیل سره ودره د خپل ورور سره ودره بس ځین واشنگټن ساتل نیویارک ساتل اروپا ساتل ټرامپ ساتل او دا کارونه ذاتی شرم ده په خپل ملک غلامی دی بل څه دا د موږ موضوع ده بالکل خپل موضوع یې خدای الله مقدر وکا بالکل اسکر جان کپدا پیږي نو ډېر خپل موضوع ده الله د اجر عظیم نصیب کی تاسو ته نو اسکر جان د تو خفر صد روسا اسلامي امت نه بلکې د افغان ولس نه باید بخښنه وغواړي چې ته څومره شل کوله دي ووژل سل کوله دي شل کوله دي تقریبا په تبرو وهل د مجاهدینو جسدونو سره شهیدانو جسدونو سره د بېعزتي وکړه په مجاهدین په هر څه ډېر تېر شول ته یې عفو وکړه باید دغې قیمتي ټیم نه باید ته ګټه واخلې نو دا به د عسکرو دپاره ډېره لویه فایده وي قیمتي ټیم نه باید ته ګټه واخلې نو دا به د عسکرو دپاره ډېره لویه فایده اواز مې ستاسې وي صاحب غږ مشته دی صبری صاحب غږ مشته دی خپلو خبرو ته دوام ورکړي شاهین صاحب ګوره کداړی چې فکر وکړو د شلو کلونو راهیسې چا نموسونه لوړل چا ورونه لوړل چا پلران لوړل خو بیا لله صحیح شو ډېر ظلمونه وشول د افغان مظلوم ولس سره بیا د مجاهدینو په زړه کې الحمدلله دومره رحم کېده چې تاسو سره په دومره جرمونو برسېره خدای بیا عفته وکړه نو که دی بیا ستر صبری صاحب مهرباني غږیږي هغه د انجینر صاحب تاسو هم سلام جنرال صاحب خیر راغلی ورونو د لایف در سره شیر کړم مو وسره صبری صاحب ډیر من الله خوشاله کا تاسو راګه قطه کی کټینګ لري او کټکیږي ډیر من انجینر صاحب ته پس ډیر مو د خراغلاس وایم په ډیر بکنه سره نو بس ما د ورونو زبده خبره او نو بعد تاسو د ډاکټر صاحب محترم یو خبره کوم یو پوښتنه وکړه خیر موضوع مهرباني ډاکټر صاحب محترم تاسو لیدلی و چې کمونستانو څونه خلک ته بازی ورکړه چاله ماسکو دا او هدا په نالو کې بو شو دی راځي کور کالی دا او ډوډۍ دی مځکه په 300 او خزي په 300 دی دا دی هدي اخري ډوډۍ په اخر کې خورو خو هغه د نجیب ګاوم دا ویل دغه خلکو نو دلې همچنان اشرف غنی دغه رقم خلک ته ډېر وادي ورکوي یو واده باندې وفا ونه کوي دغه ورونه ته موږ وایي چې د خدای لپاره د سلام په لاس کې د ولس وژنې بهتره دغه د چې د سلا د بیت المال سلا ده دا نشه طالب ته ورکې بل ته ورکې سلا ورکم دغه دولت ته هر څوک چې جنگ کوي موږ ته ورکې په لاس کې په خپل ژوندۍ کور ته لاړ شه ژوند بده محفوظ شي حداقل هم خبر د ګډه نشي لاس به د قطع نشي په جنگ کې بود بل څه کو نه ولې قاتل مو نشي د امریکا او د ناتو په خاطر مو خدای خبر کو ته مې نشد افغان د عسکرو ته څه وایي مهرباني بالکل شاهین صاحب تم یو افغاني او د افغان مور او پلار نه پیدای هغه احساس چې زما دي ان شاء الله غستام دي هیڅوک د خپل افغان ولس د خپل اورور عزیز بد نه غواړي دا کومې خبرې چې تکې او زه په دې خاطر مانی چې تاسو کې دې شي زه خو نه ویم سرسخت مخالف یم تاسو ته په دې راځم ورونو چې موږ او تاسو کې مخالف نه دغه نه بیا په ځان ویریږه ولا چې ما ته ځینې خلکو ستاسو نومونه واخیستل دا چې نه بیا زه په ځان یریږم زه هم چې دا وکړه زه په خوشحالېږم ځکه چې هغه زما دغه کوم ته د مخالفت پرېږده دغه عسکر چې اوس فعلا په موضوع کې پراته دي او د دې علت معلوم نه ده چې ولې جنګ بالکل 100% خو ګوره یو افغان یو سړي ته وی اوخره هغه به اوخري وی ډک شه هغه به انکار وکړي همدغه ستاسو کومه خبره چې دا تاسو کولی شئ چې لږه نرمه لهجه باندې اوس څه رقم دا رقم خو ګوره د موږ لهجه نرمه ده د موږ لهجه
موږ لهجه نرمه ده، موږ لهجه نرمه ده. موږ داسې نه وایو چې عسکره تسلیم شه، زر تسلیم شه. هم دی موږ عسکر جانه قربان دې شمه، د منځه ځي، خرابېږي، فامیل دې خرابېږي، ښځه دې کونډېږي، ما ته مه تسلیمېږه. دغه صلاح هغو چاته ورکړه چې زړه یې جنګ ته کېږي. خو ته ځان مه وژنه د امریکا او د ناټو او د واشنګټن په خاطر. ګوره موږ خو سمه خبره کوو، نور خو نشو جان جان قربان صدقه دې شم بلا دې واخلم. دا خو نه کېږي، دا خو غټ غټ سړي دي، شرم ده ورته وایي چې عسکر جانه ورور مې یې. نه خیر ورور ته به وایې، ورور ته به جان جانم کې خیر ورور ته به ژاړې، ورور دی وایي لکه منظور پښتون غوندې سره خولۍ په سر که ورته ووایه چې راغورځه، په دې رقم نه کېږي چې راوغورځه. ګوره وروره چې په دې رقم نه په زور هم نه کېږي، په زور یې ولا کوو کې وروره. ګوره وروره موږ تاسو مسلمانان یو، انسانان یو، په خبرو باندې پوهېږو. داسې نه ده چې ماشومان دي خدای ناخواسته د عسکران 2 کلن 1 کلن دي بس نیګکان دي چوشک روي. موږ ورته وګډېږو چې خوشحاله شو، په ورورۍ ورته وایي مسلمان غوندې لکه زم دره یم هم سن ساله، تم د ما هم سن ساله، زه تا ځم چې وروره د ما سره جنګ مه کوه، خوږېږي پزه دې خوږېږي. که ما ووهې زه خوږېږم، څه خوشحالي به دې نصیب کړي هېڅ. او که تا ووهمه کور ته لاړ شې پزه به دې دغه نه یي لکه هغه لکه شلغمه غوندې فامیل به درته وایي چې دا پزه دې ولګه چې ته ورته دا شاهین ووهلمه. ګوره زه ته غوږ ونیسه، غوږ ونیسه. ته یو دم خو زه خو سمې خبرې کوم، خیر خدای ناخواسته څه مې نو د دو ځایه زه تا ته وایم چې دغه جنګ او جنجال مه کوه عسکر جانه. چې هر څوک جنګېږي، هر چا زړه جنګ ته کېږي، هر څوک واشنګټن په ګران ده ورکه د صلاح هغو ته. اسدالله خالدي کوي، امرالله صالحي کوي، د امرالله صالح زوی کوي. خو تی مه کوه 15,000 10,000 روپۍ درکوي بې ادبي مه غونډ وطن تا تباه کړه، ځان دې هم تباه کړه. د اوس 80,000 عسکر چې مړه دي، آیا اشرف غنی زوی کې مړ ده؟ تا ورور کې مړ ده؟ ولې دا رقم کوی چې نه عسکر ته سود سلام جنګ کوه؟ عسکر بې عقل ده، لوده ده، خر ده چې تاسو یې لمسوئ. دا خو شرم ده. بلکل، خو همدا خبره باید دغه بل اړخ ته وشي، دا باید دواړو ته مراجعه شي. آفرین. د بل اړخ ته موږ ویلي دي چې وروره په عسکر ډز مه کوه، چې عسکر تسلیم شو ژوندی یې خوشی کړه. لکه په وردګو کې 15,000 په جیب کې ورکېښولې، ته والا که چاته 1 روپۍ ورکړې. موږ ورجانه د خپلو د غنمو نه د دو خو کار کوه، خو کار کوه، یو شی خرڅوه، هغه پیسې مو واخیسته عسکر ته په جیب کې ورکړې چې زه 20 کاله د جنګ هم راسره وکړه نوشي جان دی، دا پیسې واخله کور ته دې ژوندی لاړ شه. نور نو څه ورسره وکړي؟ د بل اړخ خو عادي داسې کوي. دا خو خیر، دا خو یو نمایشي، دغه 20 کاله موږ نمایشي وه، په موږ بمبارد وه، موږ به عسکر نیول ژوندي به وم. ګوره وروره، ګوره د 20 کاله د نمایشي وه چې موږ عسکر نیول. یو بل راواخله دا داسې چټي لګیا ده 20 کاله نمایشي. خدای دې بیه خو نه دا موږ ډاکټر څه چې دی موږ ډاکټر په دې حال نو نور نه څه ګیله ده. خدای قربان سمه په دغه حکومت کې هم دغسې خلک وروره په چوکۍ ناست یقین دې شته چې ښه با استعداده ورته چای وروړي واخله د اوسه چای وچ کړه، او هغه کې به دونه منطق نه وي. دا دې انسان ته وګوره، دا ډاکټر ده، د غوا ډاکټر ده، د سپیو ډاکټر ده، چې ډاکټر ده، دا ته خدای دې په غږېدا پوهېږي، بیا وایي چې دا خدای همدغه د دولت ډاکټر دی، عسکر هم همدا رقم دی، ډاکټر هم همدا رقم دی. هغه په دولت کې چې پاس ناست هغه همدغه شیان دي. خدای په موږ رحم وکړي چې زموږ مشران داسې جاهلان دي، نو هغه تعلیم یافته خلک کش کې پرېږدي. تعلیم یافته ورته وروره ګله وایي ته وایي دلته مزدوري کوه، چېرې بادرنګ زردالو خرڅوه. جاهلان وروره ګله پارلمان کې ناست دي چې هله په بېته به ډانګ وایي، هغه به وروره ګله ماشاءالله سي. خدای هم در بدره کړه، هغه بې استعداده خلک هم پرېښي دي وروره ګله. جاهلان هم پاس په ولایتو تقسیم کړي دي چې وروره ګله لغونه نه کار اخیستل کېږي، نه وطن کې جوړېږي، خالي دمتوب ته ناست دي. خو دا ارمان به ګور ته ویسئ وروره ګله، وایه مسلمانان یاستو، وایه چې اسلام هم دین ده، اخر کې بیا وروره ګله وایي چې موږ اسلامیت نه غواړو، جمهوریت غواړو. خدای هم در بدره کړه، جمهوریت کې څه ګټې شته؟ هېڅ ګټې نشته. که تاسې په دغه اروپا کې وینئ چې دلته ازادي ده، والله که ګرد ازادي. خلک وروره ګله چې د یوې میاشتې کرایه ورنکړي، دویمه میاشتې له کوره شړي، سره کله غاړې پراته وي. هغه سوسیال خواره چې باندې دلته اروپا کې ګرځي او نارې وایي چې جمهوریت کې ازادي ده او مظاهرې کوي چې موږ ازاد یاستو. و تاسې خدای در بدره کړه، خدای هم په غضب دې خدای ککړ کړه. ته یوه میاشتې کرایه ورنکړه چې تا په کور کې پرېږدي که دې نه پرېږدي.
ولا چې کرایه ورنکړي دویمه میاشت یې ایسته راتېږي چغې وهي د جمهوریت ازادي موږ دیموکراسي کومه دیموکراسي غواړي چې ښځه دې له ښځې سره یو ځای او نر دې له نر سره دا دیموکراسي غواړي دا دیموکراسي غواړي چې موږ نجونیکانې مکتب ته وغواړو له هغې نه د سیکس هغه وسکه تقاضا تېر کوی موږ داسې علم نه غواړو موږ داسې ډاکټران نه غواړو موږ هم ډاکټران غواړو هم انجینران غواړو هر څه غواړو هر څه ته ضرورت لرو بدون له دې نه ژوند نه تېرېږي چې تاسې وایه چې دا خلکې د علم مخالف دي دوی دا شی نه غواړو موږ بلکل غواړو چې څه الله او رسول ویلي دي ښځې د مکتب وایي د اسلام په چوکاټ کې نه چې دفتر ته ځي د اوس ډله ورته ناستې ورته چې یا د نمبر راکړه او یا د ادرس راکړه یا د له وظیفې نه منفه کومه آیا تاسو شرمېږئ نه دنیا په دې خبرې وکړه د افغان په کلچر باندې خبرې وکړه چې ډېر بې غیرته خلک دي امریکایان دسکه بیزاره دي وایي په شوبو کې ښځې ناستې ورته وایي چې موږ سره معامله وکړه هغه ملي اردو چې 20 کاله تاسو ته خدمت کړی ده تاسو دلاګان چې د سیمټو دیوالو نه شاته ناست یاستئ تاسو ته خدمت کړی دی هغه چې مړه شول بیا د هغو ښځو ته تاسو وایئ چې موږ سره دا معامله وکړه آیا دا د شرم خبره نه ده آیا دا به هم تاریخ ولیکي و بې ضمیرو افغانانو تاسو سترګې نه لرئ ښه درته معلومات شته ښه حقیقت درته معلوم ده خاصې ځان غولوئ پروردګار دې په تاسې راولي هغه ملي اردو چې وژل کېږي چې د هغې ښځې ته وایي چې راسه ما سره معامله وکړه زه به 12,000 روپۍ درکړم آیا که ستا خور ته دغسې ووایي ستا مور ته دغسې ووایي ستا ښځې ته ووایي ته به څه وکړې تا وجدان به څه ووایي چې بیا ناستې چارواکې ناستې دي هغه بې غیرته امرالله صالح بیا ناسته چې موږ داسې کوو داسې کوو چې موږ دا کړي دي دا کړي دي تاسې څه وکړه دا 20 کاله خو که دې خو هم ملي اردو وژل کېږي هماغه افغان مور بوره سوه ښځه کونډه سوه بچیان یې در بدره سول که دې خوا طالب جان هم شهید کېږي هغه هم هماغسې مور یې بوره شوه ښځه یې بوره شوه بچیان یې بوره سول اخر به چا ته پاتې کېږي هغه فدایی صاحب مننه انجینر صاحب محترم السلام علیکم عرض ادب بخیر حال با ډېره وخته بیا هم چې وینه یو هر شوي چې مایي چې هر وخت د اوبو نه ونیسي تازه دی تېر شوی اختر دی مبارک شکر چې ومې لیدلې مهرباني وکړئ انجینر صاحب مغوان دی السلام علیکم ګران او محترم رور شاهین صاحب شاهین وردک صاحب او قربان صاحب وارث صاحب او دا زګولا تګاوی صاحب فدایی صاحب سلیمان خیل افغان دا ټول نه څوک چې سټوډیو کې دا څوک چې مونږ ګوري ټول ته د مینې او محبت څخه سلامونه وړاندې کوو الله دې وکړي چې خوشحاله او کامیاب اوسئ او د صحت جامې په غاړه الله دې تاسې دغه تکلیفونه او دغه بهترینه موضوع چې نن هم راوړې ده دا د خپل رضا دپاره وګرځي او الله دې موږ او تاسې افغانان ټول د دغه مصیبتونو نه او د دغه فتنې نه نور خلاص کړي حقیقتا ډېر سخت فتنه ده او ډېر سخت وخت په افغانانو راغی د کفارو همدغه هدف و چې منګه په خپلو کې په جنگ واچي او د منګه اسلام ضعیفه کې د منګه افغانان دغه حقیقي مجاهدین دغه د دنیا کې چې نن سبا د اسلام غږ اوچتوي هغه مجاهدین ضعیفه کې او په خپلو منځو کې سره په جنگ واچي انشاءالله چې الله د منګه ډېر زیات امیدونه لرو چې افغانستان به ډېر زر د یو اسلامي او شرعي حکومت باندې بدل شي او دغه ټامیان او دغه سیکولران او څوک چې دغه دیموکراتۍ په نوم باندې راغلي دي دا به الله پاک دغه پاکې خاورې نه ورک کړي د دې حقیقي مجاهد ملت له سر نه به خدای پاک لرې کړي انشاءالله چې موږ د نننۍ موضوع لپاره ځکه زه راغلم چې حقیقتا هم ډېر وخت نه دي ما په زړه کې و او ډېر خفه مو دا روزانه کم تکلیفونه چې موږ ته رسېږي دغه عسکر بیچارهګان چې وژل کېږي دا هم د موږ او تاسې ورونه دي او حقیقتا هم د کلو ته چې راسي کلو نه خو موږ خبرېږو افغانان یو نو په کلو کې دغه چغې بد حال چې روان وي سړی ډېر سخت خفه کېږي همداسې خویندې لري میندې لري ښځې لري بیچارهګانو نه پاتې سي چا 2 میاشتې د واده وچلي چا کال وتلی چا 2 کاله وتلي دا ډېر دردونکي دي او حقیقتا هم د ټول افغانستان دپاره دردونکي دي یو څو منټه مخکې په کابل کې 2-3 دماکې وسول وسپېلن ډېر کسان پکې مړه سول الله دې وکړي چې دغه کسان هم نور آخري مرګ چې د افغانانو الله دې موږ او تاسې باندې نور دغه مصیبتونه له موږ نه لرې کړي او موږ او تاسې الله پاک نور نه ځوروي په دغسې مشکلاتو باندې ورونو دغه ډېره ښه موضوع ده چې دغه خپل افغانان یو خپل ورونه یو زه
قسم درته کوم تاسو ولیدل چې کنه دغه 3 ورځې وربندو څنګه غېږ یو بل ته سر ورکړل هیڅ موږ تاسو مشکل نه درو افغانان په خپلو کې سره صرف دغه څو کسانو د موږ او تاسو دغه د ځینې ځوانانو ماغزه ورته منځلې دي په بعضې شیونو باندې چې ورته وایي دغه خلک د پاکستان دي یا نور دي یا د اسلام په نوم باندې راځي او موږ او تاسو وطن ورانوي دغه مغزو کې ورته داخل کړي دي د وطن په نوم شهیدان کیږي او دا ورته وایي ستاسې وطن ګټئ نو تاسو شهیدان یاستئ او حقیقتا هم خو دوی هم پوهېږي ځکه دوی خپله زیاتره وخت موږ سره دا خبرې چې کوي وایي موږ څه وکړو څه وخورو موږ د ګټې وټې او داسې هېڅ لار نه لرو نو زه دغه ځای کې د ورونو ته وایم چې مهرباني وکړئ رزق خدای سره د نور د خپل خویندې او میندې مه بوروئ نور دغه خپل ورونو افغانانو سره یو ځای شئ راځئ دغه مرګ او قتل او قتال دغه افغانستان نه نور لرې سي دا کمونستان افغانستان کې 40 کاله دغه ظلمونه یې وکړه قتلونه یې وکړل زموږ افغانان یې ووژل هغې نه وروسته چې دا سیکولرانو په نوم باندې دیموکراتان په نوم باندې راغلل نن تاسې وګورئ هغه امریکا چې دوی ورباندې رازېدل او دوی دا چغې ورته وهلې ته مه وځه ته مه ځه هغوی دوی شرمنده پرېښودل لیکن نن دغه افغانان ته موږ وایو چې قسم په خدای ده ټول په دې پوهېږو چې دغه که اشرف غني ده او که دا ملګري دي دغه به قسم ده ستاسې ټول هم دغسې پرېږدي او در نصیبه او بیا به دغه تاسې خلک لکه اوس چې هغه ترجمانان دي برطانویانو د امریکنیانو په ژړا دي لار نه لري ملت ته سترګې نه لري کور کې سترګې نه لري د شپې خوب نه ورځي د ډار نه دغسې به سبا تاسې هم په یو مشکل کې یاستئ راځئ ورونو نن هم وخت ده د خپل افغانستان جوړېدلو غم وکئ نور تیر سي دغه پردیو دپاره مه جنګېږئ ښه په دې باندې سره پوهېږو چې یو څو روپۍ دپاره دغه ټوپک راخیستې دي نه ولاکه افغانستان ته پنجابی راغلی وي نه ولاکه چا لیدلی وي پنجابی ماشومان واړو واړو باندې بمبارونه وسوه پاکستاني جنرالان موږ مردار کړل هغه واړو واړو ماشومان د افغانانو په زنانو په کورونو باندې بمبار وسي تاسې وګورئ دغه بمبار تاسې په چا باندې کوئ آیا دا واړو واړو ماشومان تاسې نه وینئ آیا د دې زنانو چغې تاسې نه اورئ څنګه ضمیر ده چې دی خپل افغان قتل کوي څنګه ضمیر ده چې دی یو مسلمان سره جنګېږي څنګه ضمیر ده چې دی یو مجاهد عالم الدین مفتی هغه په جماعت کې شهید کوي لږ ځانو سره وګورئ د ګریوانونو ته ټول ښه پوهېږو راځئ د خدای دپاره او د خپل ملت دپاره د دغه خپل ملت او د دغه مور او پلار چې په ژړېږي تاسې یقین وکړئ چې په افغانستان کې دغه والدین خاصا په دغه هلکان خو نه پوهېږي په دو باندې دا مور او پلار چې کوم تکلیف کې دي او کوم چغې او کوم ژړاګانې دوی نه وروسته دې پسې کوي لیوني سول ټول دغه غم وکړئ د خپل مور او پلار ته وګورئ د خپل زندګۍ ته وګورئ دغه څو ورځو چغو ته مه ګورئ چې هله اتلې او قهرمانې منډه که ور وخېجه ورباندې ملک د بل مخ باندې واړو پنجابیان دې مړه کړل اول ته چې ورسې خپله دوی هم ګوري چې هغه صحیح ښکلي مجاهدین پراته وي هلته بېچارهګان او یا هغوی په دوی باندې بمونه غورځوي هغوی چې په دوی باندې جنګ کوي هغوی هم دا چغې وایي چې موږ داسې قتلونه وکړو نه راځئ افغانانو ورونو راځئ سره یو شئ ټول ورونه یاستئ ټول دوستان یاستئ ټول افغانان یاستئ ټول مسلمانان یاستئ الحمدلله افغانستان 99% کې مسلمان لرو موږ چا سره جنګېږو دغه یو څو سیکولرانو سره دغه یو چا په خوله باندې چې راغلي د موږ په خپله کې په جنګ واچولو دا اوس خو ټول وینئ اوس خو د امریکې تګ او د برطانویانو د دې نورو ټول وینئ تاسې د اشرف غني دا خبرې واورئ یو ورځ وایي طالب خوشي کوم یو ورځ وایي نه خوشي کوم یو ورځ وایي چې اسمان ته خېږم یو ورځ وایي چې ملک مې جوړ کړ تاسې وګورئ د څه شی جوړ کړي دي والله که هغه کمال خان بندر چې ده په والله هغه د 50 کاله مخکې شروع شوی و والله که یو سړک صحیح جوړ شوی والله چې دغه سړکونه چې دوی دا دومره میلیارډونه پیسې راغلې که د دغې څلورمه حصه په افغانستان کې لګېدلې وای نن به افغانستان ګلې ګلزار و نن به افغانستان کې فقر نه و نن به افغانستان کې دغه مصیبتونه نه و دغه مصیبتونه دغه لپاره جوړ شوي دي لیکن دغه خلکو دا موږ ته دا تربیه کړي رزیلان راوستل او نن د موږ ملت د تباهۍ سره مخامخ کړ نو د ما خواهش دی دغه ټولو ورونو هم دا ده د ټولو افغانانو نه د ټولو عسکرو نه د ملي اردو نه د ټولو مجاهدینو نه چې ورونو ډېر احتیاط وکړئ عام خلک درنه شهیدان نه سي او ډېر زیات احتیاط وکړئ چې قتل کم سي او دغه ورونه خپل تسلیم شي درته هغوی سره هېڅ ښه وضع ورسره وکړئ هغوی سره کومکونه وکړئ موږ به کوشش وکړو
چې کومکونه دا ټول کو د خپل افغانان لپاره چا چې دا اوس هغوی دا سیستم جوړ کړی 3-4-5 میاشتو معاشونه نه ورکوي عسکرو ته چې دغه عسکر بیچارهګان دوی سره لکه ګراو غوندې پاتې موږ په دې ټولو پوهېږو دا ټول باندې افغانان پوهېږي خو راځئ نور ویښ شئ دغه خبره باندې مه غولېږئ دا خپل افغانان سره مه جنګېږئ دا خپل افغانان ورونه په غېږ کې ونیسئ قسم په خدای ده چې هر دقیقه د افغان نن سبا په ژړا تېرېږي هر څوک درد لري په زړه کې